بسم الله الرحمن الرحیم. په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه. ګرانو مینوالو، په دنیا کې هر چېرته چې الله هم خوشحاله لره. ما دا پروګرام خالص تاسو د استفادې دپاره شروع کړی دی چې زه خپل ذهني چاپېریال ستاسو سره شریک کړم او د هغه ستاسو سره شامل کړم او تاسو هغه ولولئ، تاسو هغه واورئ، تاسو په هغې غور وکړئ، زما اسلام وکړئ او د خپل ځان نیمګړتیا هم د هغې نه ځان مستفید کړئ. دا ما خالص تاسو د انټرټینمنټ لپاره دا شروع کړی دی. یو انټرټینمنټ او بله دا ده چې د کرونا د وجې نه خلک سکولونو ته کالجونو ته نشي تللی، دفترو ته نشي تللی، د کرونا د لاسه یو بیماري رالوتې ده. د دغې وبا د لاسه به یو تاسو له زه لطف درکړم ځان له په تنهایۍ کې. او دویمه خبره دا ده چې زموږ به ستاسو سره کلاس واخلم نو که زما په زړه او په ذهن کې څه خدای پاک ما له راکړي د دې ژوند نه ما حاصل کړي نو هغه به زه تاسو ته واپس درکړم او تاسو به د هغې نه څه دغه وکړئ. مینوالو، زما د افسانو کردارونه چې کوم دي، کردارونه او د دې نومونه دا ما خالص فرضي اخیستي دي. که چېرته هم داسې تاسو د دې نه متاثره نه شئ یا داسې پړکې رانولئ، زه خپل نومونه چې کوم دي افسانو لږدم نو په افسانه کې زه یو کردار جوړ کړم، هغې له یو نوم ورکړم. دا زه نن ستاسو سره افسانه او تصور شریکوم چې افسانه چې کومه ده او تصور چې دی نو دا دواړه د یو بل سره څنګه تعلق ساتي او بیا دلته افسانې څنګه دغه شوي دي، افسانې څنګه لیکلي شوي دي او کوم تصورات افسانو کې شامل شوي دي. زه ما ایبسټیک غوندې یو مضمون لیکلی دی، زه افسانه ستاسو سره شاملوم. افسانه او تصور لکه سترګې او نظر، لکه درد او پرهر، لکه سړیکه او ځیګر په یو چن کې خوا په خوا اوسېدل. افسانه چې به د کوره لږه هم رابار کېدله نو تصور به غلي غلي څارله. کله کله خو به افسانه تصور ته پټه ولاړه وه، په مخ به یې ښکل کړ او په مټ به یې ورته داسې ورید چک ولګولو چې تصور به ورتې چغې وهل غوښتل، خو د تصور یوې بېواکه چغې د افسانې نازک بدن دوړولی شو. د تصور لږې بې احتیاطۍ د افسانې په حسن اور لګولی شو او دې خبرو د افسانې او تصور ترمنځ یو لطیف د پلوشو نری دیوال ودرولی و. د دې دیوال یو اړخ ته تصور او بل مخ ته افسانه ولاړه وه او دغه دیوال یې د خپل طرف نه په خپل خوږ نظر رنګ کړی و. څومره چې دغه دیوال موجودګي ضروري وه دومره ورته د دې دیوال ګزارول هم اهم لګېدل. د تصور هر انداز به د افسانې په زړه کې لارې کولې. افسانه په تصور ورکه مین وه او تصور په افسانې زړه پیللی و. کېده د افسانې میره مور کذبان خبر شوه. کذبان ته هغه ورځ پته ولګېده چې تصور خپل د اوږې ملګری سازونو د افسانې د مور په خوله بویولو پسې ورولېږه. سازونو ورته وې ابای خبرې ډېرې او سر یې یو، که افسانه او تصور د ژوند په لاره ملګري شو نو ډېره به ښه وي، ځکه چې دواړه د یو بل سره ښایي هم او مینه هم ده. کذبان وې چې سازونو افسانه سو رومال نه دی چې زه یې راواخلم او د تصور په جیب کې کېږدم. د تصور پلار خیالي کاکا له پکار ده چې راشي او تپوس دې وکړي. تصور له سازونو د کذبان د خولې جواب یوړو. تصور چې په دې سلسله کې په خپله لاره کې کوم څیز لوی غر ګڼه هغه ورته د خپو لاندې یو ډېر معمولي څیز ښکاره شو. ولې کذبان هم کذبان وه، میره خو میره وي. سازونه یې رسخت کړه او نیغه په خیالي کاکا پسې راغله او غوږونه یې ورله ډک کړل. وی د افسانې په مرۍ کې دانې دي، سینې چاڼ ده،
خیالي کاکا تصور ته وې چې بچیا افسانه خو د مرضونو جاله ده، که دې کور ته راغله نو ټول کور به په یوه تبه سوړ کي. افسانې که تصور هر څو خپل تصور ګڼلو، ولې کسبان د خیالي کاکا مخه د میدان ګل کور ته ور واړوله. خیالي کاکا میدان ګل ته وې تربوره زه د تصور دپاره راغلی یم، نازو درنه غواړم. میدان ګل ورته وې وروره د کذبا دښمني په سر نشم اخیستی، کله په یو وخت خبر دی چې د افسانې او تصور یو قدرتي تړون او ژور تعلق دی. خیالګل کاکا ورته وې وروره بس هغه تعلق ختم دی، افسانه مې په کور بنده کړې ده. غرض دا چې میدان ګل ښه وکړل او خیال ګل چې ښه واورېدل نو ویې ویل چې په هر کار کې تادي پکار ده. د دعا د خیر نه پس د دعا د خیر نه مخکې نازو د چرګانو څارلو په بانه د تصور د کور په بلې بلې د تصور نظر تر ځانه ناخبره وګرځولی شوه. او بیا په یو میاشت کې دننه واده وشو. د واده په ورځ د هر چا په خوله دا د حیرانتیا خبره وه چې د افسانې به څه کېږي. او په دې پس پس کې د افسانې ماما کمال چې د افسانې زړه ته د وینو څڅېدو نه تازه خبر شوی و، خیالي کاکا ته ورنږدې شو. وی دا ښادي دې مبارک شه، ولې دویمه ډولۍ به هم نن زموږ د کور وړې. خیالي کاکا کمال ته په خوله هېڅ ونه وی، خو تصور ته د غوسې نه سم والوت. وی تصوره ظالمه دا څه اور دې بل کړی دی، په خوشحالۍ دې پوه نه کړم، د هېچا سره سترګې نشم لګولی، د هر چا په خوله زما د هر چا په خوله کې زما دپاره بس دغه یوه افسانه او افسانه ده. او تصور چې څه محسوس کړل هغه په لفظونو کې تصویر کول ډېر ګران کار دی. افسانه خو په کور کېناسته، ولې تصور هم ډېر زر د بهر ملک ویزه وکړه. چم خالي شو، خالي څه چې بلکل یخ پخ. 2 کاله پس چې به تصور کلي ته راغی نو افسانې به د وره په چاودونو کې څارلو. کله کله به په چم کې دواړه یو بل ته په نیولي شول، د بڼو لاندې به یو بل ته وکاته او تصور او افسانه به خوا په خوا چپ چاپ واورېدل. او په دې چل کې 10 کاله تېر شو. پرون چې د خپلې اوږدې مسافرۍ نه تصور خپل کلي ته واپس راغی نو د شپې خوب ولیدو چې افسانه جام په لاس په کوی ولاړه ده. تصور له خوږ شربت ورکول غواړي. تصور چې جام ته لاس ور مخکې کړ نو افسانه کوی ته وغورځېده. تصور د بچ کولو دپاره لاس ور واچو، خو د لوپټې سلک غوندې پلو په لاس ورغلو، ولې خپله تولۍ ګډوډه شوه او په افسانه پسې کوی ته وغورځېد. د ډېره هیبته یې د خولې نه چغه ووته او چې راویښ شو نو زر په کټ کې کېناستو او د ځان سره وایي یاره د افسانې څه تپوس کول پکار دي. سهار تصور د افسانې تپوس ته ورغلو. افسانه د تصور د بیلتانه رنځ چاڼ کړې وه، په کټ کې لکه د هډوکو د یو وړوکي پنډوکي په شان پرته وه. تصور یې په خوا کې کېناستو او د یو زبیرګي سره سم دا یو مترنم اواز یې واورېدو. تصوره په خیر راغلی، تا خو ډېر ناوخته کړ. یا خدایه ستا لاک شکر دی چې زما افسانې رنځورې افسانې په سترګو کې آخري تصویر د تصور دی، او دا دی په خپله آخري ساه کې مې هم د خپل تصور د خپل
خوږ تصور ذکر دی. دا د افسانې اخري خبرې وې. په تصور سر وچورلېدو او د زړه د درد په افسانه ورخور شو. مینهوالو، افسانه تاسو واورېده. دا تاسو بیا په دې باندې خپل دغه کوئ. زه کله کله به افسانه تاسو ته اورم، د دې دپاره چې ستاسو انټرټینمنټ کېږي. د دې دپاره نه بعضې افسانه زه وایم زما خپل ډه خوږېږي له دې سره. دا دړمنې زه په خپله دړه مریض یم، زه داسې نشم ویلی، خو ستاسو دړه دپاره زه دا وایم. زما نه تاسو اوس نه خبر چې زما د زړه څومره خوږېږي. دا دړ که تاسو لیدلی وي، دا ما ستاسو سره خپل درد شریک کړی دی. زه ستاسو سره خپل دردونه شریکوم. زه داسې لیکل کولی شم، خو لیکل بیا لوستی نه شم چې لولم بیا زما زړه خوږېږي. یا به جاړم په بخ بخ، او یا چې جاړم نو زړه به مې خوږېږي، ځکه چې زه دننه څه تېر کړم. نو خدای پاک هم د دې ملک او د دې قام د خدمت دپاره بریالي لره. الله هم په د ملک د دې وطن او د قام د مینې محبت او د دې قام د ترقۍ او د دې ملک د آبادۍ او سوکالۍ او د خوشحالۍ د دې وطن د سوکالۍ او خوشحالۍ دپاره مو الله په ډکه منګول په روغ صورت سره د ایمانه په عزت کې لره او ډېر عزتونه